عزتمند ورونو نن مغربي تهذیب د فحاشۍ او د عریانۍ د خورولو دپاره دا اواز اوچت کړی دی چې ښځو ته د خپلو حقوق میلاو شي. د دې مثال داسې دی لکه یو شپونکي چې د خپل کور ګډې بزي هغه د خپل کور په چاردیوالۍ کې محفوظ کړي وي، ځکه بهر لیوني تاویږي. هغوی کوشش کوي چې په څه طریقې سره دا ګډې وخوري، لیکن د شپونکي په وجه کور ته نشي ورتللی. اوس دغه لیوني د کور نه بهر راجمع شوي دي او دا اوازونه اوچت کړي دي چې دې شپونکي د ګډو حقوق غصب کړي دي. په کار ده چې دغه ګډو ته ازادي میلاو شي او د خپل خوښې آزاد ژوند تیر کړي. ګډې چې دا خبرې واوري نو ګډې هم ووایي چې لیوني خو زمونږ د فایدې خبره کوي. په کار ده چې موږ ته ازادي میلاو شي. شپونکي ګډو ته ډېر نصیحت وکړي چې د هغوی خبره په ظاهره باندې ډېره ښه معلومیږي، خو د دې شاته چې کوم مقاصد پټ دي د هغوی نه تاسو نه یې خبر. لیکن ګډې د شپونکي نصیحت ونه مني. کله چې دا ګډې د کور نه بهر وځي او غر ته لاړې شي نو هلته ورباندې لیوني حمله وکړي او ټولې ګډې ماتې کړي. دا مې درته محترمو صرف یو مثال پیش کو. دغه شان د مغربي تهذیب والا د ښځو ازادي او حقوق خبرې کوي، خو چې کله ښځه بهر بې پردې راوځي او د خپلې خوښې کارونه شروع کړي نو په دې سره خو د دې حیا او عزت تباه کېږي، غون خانداني ژوند دې تباه کېږي. نو ځکه خو شریعت ښځو ته دا حکم کړی دی چې ښځې د خپل کور په چاردیوالۍ کې د حیا او د عزت ژوند تېروي.